زموږ همدغه محترم ورور پوښتنه کړې ده، وای د یو خیاط سره شاګرد یم. خیاط غلط کارونه کوي، ادب دی د انجونو سره ناجایز تعلقات لري او د یغو انجونو خاوندان قریبان هم زه پیژنم. دی وای چې آیا پرده باندې واچوم او که یې رسوا کم دغه انجونو قریبانو ته ووایم. الجواب حامدا مصلي وبه توفیق. محترم وروره، ستا د دغه پوښتنې په جواب کې به ووایو که چیرې داسې طریقه جوړېدلی سي چې ته امر معروف او نهي عن منکر والا مجاهدین په رابطه کې د هغو سره په جریان کې سي او کوم وخت چې دی د دغو انجونو سره په نامشروع اړیکو باندې اخته یي په هغه وخت کې دوی راوغواړي، نو دا به ستا دپاره د دنیا او آخرت سعادت او کامیابي وي. ځکه دی به تعذیر کی، دی به د دې کاره منع کی، دته به حبس و بند ورکی، نور تعذیری سزا به ورته ورکی. او که دا په وسه نه وي نو بیا د ده څخه ولاړ شه بل ځای او د ده سره نور کار مه کوه. ځکه که ته د ده غلطو کارو ته ګورې او باندې ناراضه هم یې او بیا هم د ده سره کار کوي، نو خدای مکړه ته دنیایي کار ته ترجیح په آخرت او په دین باندې ورکوي. نو لہذا بیا د ده څخه ولاړ شه، د بل استاد سره شاګردي شروع کړه. والله اعلم بالصواب.